السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاسو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله خو ګمرګرو په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره د ایډیټینګ یو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې ډیر زیات ملګري وایي چې موږ په کائنماسټر اپلیکیشن باندې نه پوهیږو، یعنی په هغې باندې ایډیټینګ چې کوم دی زموږ دپاره لږ مشکل دی. نو تاسو بالکل کولی شئ چې د دې اپلیکیشن په مدد سره تاسو خپل دغه شان تصویران هم شئ ایډیټ کولی، ورسره تاسو ویډیو چې کوم دی نو هغه هم شئ ایډیټ کولی، او تاسو دغه شان 2-3 ویډیوګانې یا 2-3 تصویران چې کوم دی هغه هم په دې کې یو ځای کولی شئ. نو ډېر زیات کمال اپلیکیشن دی، په دې کې تاسو هر قسم ایډیټینګ چې کوم دی شئ کولی. نو د دغه اپلیکیشن ټوله طریقه تاسو ته ښایم، خو د دې نه مخکې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړی، دا ضرور سبسکرایب کړئ، او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر یوه ویډیو به تاسو ته په خپله درځي، او زموږ د فیسبوک د پیج چې کوم ویډیو ته ځان سره ضرور شیر کړئ. نو سمپل دا اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د دې لینک چې کوم دی په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري، نو تاسو چې کوم ویډیو ګوري د دې ویډیو په کمنټ کې هم تاسو ته لینک میلاو شي، او د دې ویډیو د پاسه به تاسو ته هم لینک میلاو شي. نو سمپل اپلیکیشن چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ دا بس انسټال کړئ او سمپل داسې اوپن به کړئ. کله چې تاسو اوپن کړئ فرست اپر په دې کې تاسو ته ویډیو ایډیټینګ هم، یعنی سمپل تاسو ولته په ویډیو باندې کلیک واخلئ، نو اتوماتیکلی تاسو په خپل ګیلري ته لاړ شئ، او دغه ګیلري نه به تاسو هغه ویډیو دلته پک کړئ، یعنی تاسو به هغه ویډیو سلیکټ کړئ کوم چې تاسو ایډیټ کول غواړئ. نو زه به سمپل دلته یوه ویډیو چې کوم دی هغه به زه سلیکټ کړم، تاسو ته ښکاري ټیک ما نشان باندې به کلیک کړئ، نو ستاسو ویډیو به دلته تاسو سره راشي. زه په دې باندې بیا اواز اپ کړم. ها، نو په دې باندې اواز اپ شو. تاسو ته ښکاري دغه یو ویډیو ده. اوس که تاسو مطلب دغه رنګ یو ویډیو وکړئ، بیا تاسو غواړئ چې د دغه ویډیو باندې د پاسه تاسو بله ګانه ولګوئ، د هغې دپاره سمپل تاسو دلته یو میوزیک آپشن چې کوم دی درکلی، زه سټپ بای سټپ تاسو ټول سیسټم ښایم. د دې میوزیک نه تاسو په هغې باندې هر قسم ګانه چې کوم ده لګولی شي. سمپل په دغه باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ، نو تاسو له به مختلف سندرې راوړي کومې چې ستاسو په میمري کارډ کې یا په فون میمري کې دي، نو تاسو دغه ځای نه هغه په دغه باندې سیټ کولی شئ. ورسره که تاسو په خپله ویډیو باندې د پاسه سټیکرز لګول غواړئ، نو تاسو ته ښکاري دلته سټیکر آپشن چې کوم دی تاسو له درکلی، یعنی تاسو د دې په مدد سره مختلف کارټون چې کوم دی نو شی لګولی، څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې دغه شان مختلف کارټون دا تاسو په خپله ویډیو باندې دغه رنګي د پاسه شی لګولی، تاسو ته ښکاري دلته شی لګولی دغه شان. ښه، نو دا دغه آپشن شو. ورسره د دغې نه وغیره چې کوم دی زه تاسو ته وښیم. دلته تاسو له بلې آپشن درکلی ټیکسټ تاسو ته ښکاري، نو د دې ځای نه تاسو کولی شئ چې په خپله ویډیو باندې د پاسه لیکل وکړئ، یعنې تاسو په خپل نوم لیکل غواړئ یا تاسو هیپي نیو ایئر داسې سم لیکل غواړئ، تاسو د دغه ځای نه شئ کولی. ورسره تاسو له بل یو آپشن چې کوم دی درکلی فلټر آپشن، نو په فلټر چې کله تاسو کلیک واخلئ، نو تاسو د خپلې ویډیو مختلف دغه شان فلټر کولی شئ، لکه مختلف رنګونه چې کوم دي هغې له ورکولی شئ. تاسو ته ښکاري که ستاسو ویډیو څنګه ښه ښکاري، نو په هغه موډ کې تاسو خپله ویډیو چې کوم دی هغه سیو کولی شئ. تاسو ته ښکاري دلته لاندې تاسو په یو باندې کلیک اخلئ، تاسو له ډېر زیات کلرونه چې کوم دي درکلي دي. ها، د دې نه وغیره چې کوم دی زه تاسو ته وښیم. دلته بل فری کټ آپشن چې کوم دی تاسو له درکلی دی دا آپشن، که تاسو یو ویډیو کلي په هغه ویډیو کې مطلب ستاسو سټارټ خراب وي، تاسو داسې کټ کولی شئ. که ستاسو د ویډیو اینډ چې کوم دی خراب وي، نو تاسو هم د دې دواړه طرفونو نه کټ کولی شئ، تاسو ته ښکاري دلته کټ کولی شئ. بل آپشن زه تاسو ته وښیم، دلته تاسو له سپلیټ آپشن چې کوم دی درکلی، یعنې که تاسو خپله ویډیو تاسو ته ښکاري په منځ باندې بالکل دوه کول غواړئ، نو تاسو هغه د دې ځای نه شئ کولی، اتوماتیکلی تاسو ته ښکاري کټ شوله ویډیو بالکل په منځ باندې. او تاسو چې کوم دی تاسو ته ښکاري یوه په دې ځای کې تاسو په درمیان کې ځای ښکاري یوه دا ده یوه دا ده بالکل کټ شولې. نو په دغه طریقه باندې تاسو کټ کولی شئ. بل ډیلیټ آپشن تاسو درکلی، یعنې تاسو د دې ځای نه یوه ویډیو چې کوم ده هغه تاسو ډیلیټ کولی شئ، کوم چې غلط ځای وي هغه ته ډیلیټ کولی شئ، دا د دغې لپاره دی. بل سمپل بیکګراوند چې کوم دی تاسو دلته یو آپشن درکلی، تاسو سمپل د خپلې ویډیو سره دلته دغه شان سایډونو ته بیکګراوند چې کوم دی لګولی شي. زه تاسو ته وښیم دلته تاسو ته ښکاري په دغه رقم تاسو لګولی شئ، تاسو ته ښکاري دغه شان تاسو بالکل هر قسم بیکګراوند چې کوم دی خپل ویډیو کې لګولی شئ. بل یو آپشن تاسو دلته درکلی سپیډ آپشن، و دې نه سمپل تاسو سلو موشن او سپیډ آپشن چې کوم دی دلته شئ کوئ. تاسو ته ښکاري دې په درمیان کې تاسو له یو آپشن چې کوم دی درکلی، دې نه تاسو خپل ویډیو باندې تاسو ته ښکاري اوس دا په سپیډ کې شوه، او تاسو سلو موشن چې کوم دی د دې ځای نه په خپل ویډیو باندې جوړولی شئ. دا پکې ډېر زیات کمال آپشن دی. که تاسو داسې ویډیو کلي وي چې هغې کې تاسو سایډونو نه مطلب څه غلط راغلي وي یا څوک پکې راغلي وي، نو سمپل تاسو د کراپ آپشن چې کوم دی خپل ویډیو کټ کولی شئ. تاسو ته ښکاري دې کټ کولی شئ، صرف ستاسو ویډیو پاتې شي، نور بهر څه د هغې نه کټ شي. تاسو ته ښکاري په سکرین باندې چې صرف هغه درمیان ځای چې و هغه پاتې شو. که ستاسو په ویډیو کې اواز سلو وي او تاسو غواړئ چې خپل اواز چې کوم دی تیز کړئ په ویډیو کې، نو سمپل تاسو د وایلوم آپشن نه سیوا کولی شئ. که تاسو دغه خپله ویډیو دلته ډبلول غواړئ، نو سمپل د ډوپلیکیټ آپشن نه تاسو کولی شئ. که تاسو الټه ویډیو کلي وي، نو تاسو چې کله په روټیټ آپشن باندې کلیک واخلئ، تاسو ته ښکاري او دې ځای تاسو خپله ویډیو چې کوم دا شن په مختلف مطلب طرف ته کولی شئ او تاسو صحیح کولی شئ. که تاسو خپل ویډیو کې مخ یو طرف ته بل طرف ته اړول غواړئ، یعنې تاسو الټه ویډیو کلي وي هر څه وي، نو سمپل د فلپ آپشن نه تاسو هغه سیټ کولی شئ. تاسو ته ښکاري دې نه تاسو داسې یو طرف ته بل طرف ته خپل مخ چې کوم دی اړولی شئ، یعنې سایډونه ولا بدلولی شئ.
بل تاسو له پریز یو اپشن درکړی تاسو ښکاري دی نه تاسو د خپلې ویډیو چې کوم دی نو هغه تاسو د دې ځای نه ډېر زیات په سمپل طریقه باندې پریز کولی شئ. بیا چې کله تاسو خپل ټول ایډیټینګ وکړو نو سمپل تاسو له بر یو اپشن چې کوم درکړی سیو نو کله چې تاسو په سیو اپشن باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري په سیو نو دلته بیا تاسو له مختلف کوالټۍ نه درکړي چې په کومه کوالټۍ کې تاسو ویډیو سیو کوئ تاسو دلته په فول ایچ ډي کې ورسره په 720 کې او دغه شان په هډیو کې تاسو دلته سیو کولی شئ. تاسو ته ښکاري سمپل کلیک چې ولا ورکړئ نو اټومیټیکلی هغه دلته راشي. بیا تاسو ډایرکټلی ټیک ټاک ته هم اپلوډ کولی شئ، یوټیوب ته هم تاسو ته ښکاري، واتساپ ته هم دلته سیوینګ چې کوم دی نو زموږ سره روان دی تاسو ته بالکل په نظر باندې ښکاري. نو زه به دا کټ کړم ځکه چې دا زه په ریالیټي کې نه سیو کوم، صرف تاسو ته طریقې ښودلو دپاره. بیا سمپل دلته کوم چې پټو ایډیټینګ والا آپشن دلته تاسو له درکړی تاسو ته ښکاري. دلته زه تاسو ته وښیم پټو ایډیټینګ نو سمپل کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو چې کله به دې کې خپل تصویر راوالئ نو تاسو ته ښکاري همدغه شان فلټر آپشن چې کوم دی تاسو له لاندې درکړی دې په بل سره تاسو کولی شئ چې خپل تصویر ډېر زیات ښایسته کړئ. تاسو ته ښکاري داسې مختلف کلرونه چې کوم تاسو خپل تصویر له دغه ځای نه ورکولی شئ. ډېر زیات د کمال آپشن دی. ورسره ایډجسټ آپشن تاسو له درکړی که تاسو خپل تصویر کې تیاره جوړول غواړئ تاسو هم د دې ځای نه شئ کولی دغه رنګ تاسو ته ښکاري دغه رنګه او که تاسو دا رڼا تیزول غواړئ تاسو هغه هم د دې ځای نه شئ کولی. تاسو ته ښکاري څنګه چې په سکرین باندې نو دا پکې ډېر زیات کمال آپشن دی. ورسره هم دغه شان څنګه چې په ویډیو کې نور هر دي نو هغه ټول هر څه چې کوم دی بالکل په تصویر کې هم شته دی. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل تصویر ډېر زیات په زبردست طریقه سره ایډیټ کړئ. ورسره بل تاسو له کالج آپشن چې کوم دی په دې ځای کې درکړی دی تاسو ته ښکاري کالج. نو کله چې تاسو په دې کالج باندې کلیک واخلئ دلته تاسو خپل 2 تصویران یا 3 تصویران به سلیکټ کړئ. بیا به سمپل په دې ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري تاسو 2 یا 3 تصویران چې کوم دی به دلته بالکل په ښکلي ډیزاین سره یوځای شي. نو ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی، ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو خو کوم ملګرو دا د نن ویډیو کې ویډیو خوښي وړو لایک کړئ، چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ به خپل دوکان کې یاد ساتئ. د الله په امان.